بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد په ښاري پراختیا او تمدن کې د مسلمانانو ونډه. دوستانو، فاروق اعظم یم. نن سه شنبه شلمه د لیندۍ 1403 هجري شمسي ده. کابل د سبس کې د نوي ښار د جوړولو د پروژې په پرانیستو غونډه کې مې د اوبو او انرژي د محترم وزیر ملا عبداللطیف منصور صاحب په وکالت برخه واخیسته. دا غونډه د ښار جوړونې وزارت لخوا رابلل سوې وه. زما څخه په دغه پرتمینه غونډه کې د خبرو غوښتنه وسوه. تر حمد و ثنا د دعوت تر مننې او مجلس ته زموږ د وزیر صاحب تر سلام رسولو وروسته حاضرینو ته مې په ښاري پراختیا او تمدن کې د مسلمانانو ونډه باندې خبرې وکړې چې خلاص یې ستاسو دوستانو سره شریکوم. مسلمانان په ښاري پلان جوړولو، ښاري پراختیا او تمدن کې د پام وړ ونډه لري. مسلمانانو د ساینس، هنر، معمارۍ او ټولنیزو علومو په ډګر کې سترې لاسته راوړنې درلودلې دي. د اسلام دین د ژوند په ټولو برخو کې د نظم، عدالت او همکارۍ هڅونه کړې ده چې دا په ښاري پراختیا او تمدن کې د پرمختګ لپاره مهم اصول دي. د شریعت مقاصدو ساتل په خپله د انسان لپاره د یو مطمئن متمدن ژوند د بقا او دوام تګلاره ده. اسلامي ښارونه د دیني، ټولنیز، سیاسي او اقتصادي مرکزونو په توګه د اسلامي تمدن د ودې او پراختیا لپاره بنسټیز رول لوبولی شي. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې یثرب ته چې وروسته مدینه وبلل سو هجرت وکړي، اول کار چې وکړي هلته د مسلمانانو لپاره جومات جوړ کړي. د جومات څنګ ته خپل ځان ته هم د اوسېدو کوټه جوړه کړه. نبوي جومات نه یوازې د مسلمانانو د عبادت ځای و، بلکې د دوی د وحدت سمبول، د اسلامي ټولنې د اجتماعي، علمي، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو مرکز هم و. د اوس وخت برخلاف چې زموږ اکثر جوماتونه بې روح کالبوت دي، نبوي جومات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرۍ د مسلمانانو د ژوند په هر اړخ کې مهم کردار درلود. هغه وخت جومات د یوې فعالې او پرمختللې ټولنې لپاره د الهام سرچینه وه چې د مسلمانانو د ژوند ټولو اړخونو ته یې خدمت کاوه. جومات د زړه کو مرکز و چې نر او ښځو هلته دین، حکمت او د یو باعزته آینده ته د امیدوار ژوند لارې زده کولې. د مسلمانانو ټولنیز ستونزې په همدې جومات کې حلېدې. جومات د جهاد د اعلان ځای او د قومندې مرکز و. جومات د اسلامي امت د مشورو او د ټولو مهمو پریکړو لپاره د مشرتابه مرکز و. همدا جومات د اسلامي دولت د سیاسي چارو مرکز هم و. خارجي مېلمنو ته جومات ته نږدې یو ښه پاک او منظم کور جوړ شوی و. کوم خارجي وفد و هیات چې به راغی، شپه یې هلته استراحت ورکاوه او ښه خدمت یې وکاوه. سهار به انحضرت صلی الله علیه وسلم پاکې جامې اغوستې وې او د خپلو هغو یارانو سره به ناست و چې د لازم ګڼل. مېلمانه به جومات ته د انحضرت صلی الله علیه وسلم ملاقات ته په ډېر احترام راوستل شول. په ډېر ادب خبرې ورسره وسوې. مېلمنو به د مسلمانانو د دغه فعال ډیپلوماسۍ مثبت تاثرات د ځان سره وړله. جومات د خیر او انسانیت، د خدمت، د بېوزلو د ملاتړ او د ټولنې د غړو د اړتیا پوره کولو اداره وه. جومات د امیدونو د ورکولو اداره وه. جومات به ویل چې خپلو خلکو ته چې نن مو تر پرون ښه او سبا به مو تر نن ښه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې په مدینه منوره کې یو شمېر صحابیات هم وی چې د ناروغانو خدمت ته تداوی کوله. د دوی له ډلې یوه مشهوره صحابیه رفیده الاسلمیه رضی الله تعالی عنها وه. هغه ماهر نرسه وه چې په جنګونو کې به ټپیان درملول. هغې د حضرت صلی الله علیه وسلم په اجازه په نبوي جومات کې د ناروغانو د تداوی لپاره یو ځای جوړ کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یثرب د مدینه نوم کښېښوی چې نور یثرب یو ساده کلی نه و، بلکې یو مدني ښار او د انساني اقدارو د فعالیتونو مرکز و. دا ښار د پیغمبر علیه السلام تر رحلت وروسته
د پلان په جوړولو کې نور ښارونه هم جومات د مذهبي تعلیمي او ټولنیز ژوند د محور په توګه ځای درلودی. د جوماتونو شاوخوا بازارونه، مسافرخانې، حمامونه او روغتیایي مرکزونه جوړېده. بازارونه، تجارتي مرکزونه، کاروانسرایونه، د اوبو ذخیرې او د تفریح ځایونه، شاوخوا باغونه د ښاري پلان جوړونې مهمې برخې وې. لارې له همدې جوماتو، کورونو، دښتو سارات او نور ښارو ته تلې. اوبه له لرې د ویالو کاریزو په شکل ښارو ته راتلې یا خلکو څه ان ول. خلاص دا چې مسلمانانو په اسلامي قلمرو کې داسې ښارونه جوړول چې نه یوازې د اوسېدو ځایونه وو، بلکې د علم، فرهنګ، تجارت او عامه خدمات مرکزونه هم وو. زه مثالونه در کوم. په اندلس یا اوسنۍ هسپانیا او پرتګال کې اسلام د 911 څخه تر 1492 میلادي پورې واکمن و او په دې دوره کې ګڼ شمېر ښارونه د فرهنګ، علم، تمدن مرکزونه وو. قرطبه مثلا، قرطبه په اندلس کې د اموي خلافت مرکز و او د اسلامي تمدن زړه. هلته اوس هم یو لوی جومات شته چې اسپاویان ورته لامګسته یا مسجد وایي. 15,000 کسه لمونځ پکې کولی شي او داسې جوړ دی چې د امام اواز ټول اوري. دا جومات ما لیدلی دی. د فرهنګي د نړۍ په مهم فرهنګي میراث کې شامل دی. قرطبه د ریاضیاتو، فلسفې، طب او ادبیاتو په برخو کې د اروپا لپاره د رڼا یو څراغ و. د نړۍ تر ټولو لوی کتابتونونه او پوهنتونونه دلته وو. د یونان د فیلسوفانو کتابونه همدلته په عربي را ترجمه شوه او مسلمانانو وویل. قرطبه د ابن رشد، زهراوي او ابن حزم په څېر د سترو پوهانو ښار و. د یورپ له مختلفو عیسوي سیمو شاګردان د زده کړې لپاره همدلته راتله. غرناطه یا ګرناډا بل مهم په اندلس کې د تمدن مرکز و. هلته د الحمرا ماڼۍ د اسلامي معمارۍ او نظامي سوخلجشي یو بېسارې بېلګه ده چې همدا اوس هم هر کال په میلیونو سیلانیان لیدو ته ورځي. د اسلامي تمدن دا مرکز ما لیدلی دی. په لیدو یې هر مسلمان فخر کوي چې داسې تمدن یې تېر کړی دی او بیا ډېر ځورېږي هم چې اوس مسلمانان بیا څومره خوار او ذلیل دي. په اندلس کې د همغو سرلوړو مسلمانانو اولاد چې علم و پوهې ته شا کړه، د همغه خوارو او ذلیلو دښمنانو لخوا چې پرون یې دوی ته باج ورکاوه، نن مات او ټول جارو سوه. داسې آل پر راغی چې یا به عیسوي کېدی او یا به وژل کېدی. یو مسلمان نور هلته ژوند پاته نه سو. تاریخ ښوولې ده څوک چې د علم دروازې تړي ذلت یې حتمي تقدیر دی. اشبیلیا یا سیویلیا د هغه وخت په اندلس کې د مسلمانانو د علم و هنر او سوداګرۍ بل مرکز و. د اشبیلیا لوی جومات لا ګرلا ده چې وروسته په کلیسا بدل سو. تر اوسه د نړۍ د سیلانیانو د توجه نقطه ده. تولیدلا یا تولیدو د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ په اندلس کې د فرهنګي تبادلې یو مهم مرکز و. دا ځای د ژباړې یو مشهور مرکز و چیرې چې اسلامي کتابونه د همدا ځای کې لاتین ته د اروپا ژبې ته ورواړول سوه چې اروپایانو ته ورسیږي. د علم او فلسفې په ځانګړي ډول د ابن رشد او ابن سینا اثار همدلته په اروپایي ژبو ترجمه سوه او اروپا ته واستول سوه او هلته شهرت پیدا کړي. د قراوین پوهنتون چې زموږ په کتابو کې د قیروان په نوم دی د اسلامي تمدن یو ویاړ دی او تر نن ورځې پورې د المغرب په فاس ښار کې د زده کړو او فرهنګي ودې لپاره د الهام سرچینه ده. دا پوهنتون چې ما لیدلی دی د اسلامي نړۍ د علم و فرهنګ یو ډېره مهمه نقشه ده چې 1909 کاله پخوا یوې مسلمانې عالمې او فاضلې ښځې فاطمه الفهري جوړ کړی دي او تر اوسه چلیږي. پخوا مسلمانو ښځو پوهنتونونه او د علم مراکز جوړول، خو اوس په وطن کې د ډېر فرهنګي تحجر په سبب حتی نارینه مو د علومو د حصول لپاره پردي هېوادو ته ځي.
ښځې خو پرېږده، ښځې خو مو ناروغه ژړې خولې د ګاونډیانو په دروازو کې پاسپورټ په لاس د ذلت ورځې شپې تېروي. دمشق د اموي خلافت پلازمینه او د اسلامي تمدن یو بل مهم مرکز و. د دمشق لوی جومات په معمارۍ کې تر اوسه ځانګړې ښکلا لري. دا جومات چې ما لیدلی دی د علمي، سیاسي او ادبي فعالیتونو لپاره ډېر هغه وخت مهم و. اوس هم شانداره معماري هلته ولاړه ده. بغداد د عباسیانو په وخت کې د نړۍ د پرمختللي ښاري پلانې جوړونې یوه بېلګه وه چې مدور ډیزاین یې درلود او د علمي مرکز په توګه شهرت ترلاسه کړی و. قاهره له ډېره پخوا د علم او فرهنګ مرکز دی. د الازهر جومات او پوهنتون په ټوله اسلامي نړۍ کې د دیني زده کړو یو زوړ او معتبر مرکز دی. قاهره په پرمختللي معماري، علمي کتابتونونو او لویو جوماتونو اوس هم مشهوره ده. استانبول د عثماني خلافت پلازمینه او د اسلامي معمارۍ او هنر ستر مرکز و. په استانبول کې همدا اوس لوی جوماتونه او آیا صوفیه د اسلامي هنر نښې دي. بخارا او سمرقند دا ښارونه د علم او هنر مرکزونه وه. بخارا د امام بخاري د زوکړې ځای دی او سمرقند د ریاضي پوهانو لکه الخوارزمي او ابن سینا د زده کړې سیمې وې. د ګوټ تیمور په دوره کې سمرقند په معمارۍ او فرهنګ کې سخت شهرت درلود. هرات کې لوی جومات د خیارالدین کلا، منارونه او د زیارتونو بهزادي میناتوري تر اوسه د نړۍ شاهکار دی. لاهور او ډیلي کې د مغولي سلطنت د علم او فرهنګ مرکزونه چې د اسلامي تمدن نښې دي. د مغولي معماري، تاج محل، لال کلا، شالمار باغ داسې نور شاهکار دي. مسلمانانو په معمارۍ کې د نوښت ځانګړې نقشې پرېښې دي چې په ښاري پراختیا او ښاري پلانینګ کې رول تر اوسه څرګند دی. مسلمانانو په ښارونو کې د سوداګریز مرکزونو جوړولو ته ډېر پاملرنه وکړه. د بازارونو جوړښت، د سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابرول او اقتصادي ودې دا په نظر کې وه. د ښارونو ترمنځ یې لویې لارې، په لار کې رباطونه او کاروانسرایونه یې جوړ کړل. علم او ټکنالوژي، ریاضي او انجینري دا مسلمانانو د جوماتونو ودانیو لپاره دقیق انجینري اصول عملي کړل. په مسلمانانو کې د الجبر او هندسي علومو پرمختګ د ښارونو په ډیزاین کې ډېر مهم رول ولوباوه. چاپیریال ساتنې او د طبیعت سره په همغږۍ کې د ښاري پراختیا ډېره ونډه وه. دوی د اوبو مدیریت، د شنو ساحو جوړول، د هوا د صاف ساتلو لپاره د تفریح ځایونو په شکل ځانګړې پروژې درلودې. د مسلمانانو ښارونو د سوداګرۍ او کلتوري تبادلې لوی مرکزونه وه. د عباسي خلافت اندلس ښارونه له قرطبه، غرناطه او بغداد د نړۍ له ګوټ ګوټه څخه د سوداګرو او پوهانو د راټولېدو ځایونه وه او د علم او فرهنګ د تبادلې مرکزونه. د سړکانو پراخې لارې د سفر دپاره ځانګړې اسانتیاوې، د سوداګرۍ او خلکو ترمنځ د اړیکو لپاره دا مسلمانانو پلان کړي وه. د هند واکمن شیرشاه سوري له کابل څخه د بنګلادیش تر پلازمینې ډاکا پورې په پایتخت پورې لوی سړک جوړ کړي چې پر دغه شاهي لارې منظمې مسافرخانې، کاروانسرایونه او تجارتي مراکز جوړ کړي وه. ښوونځیو، کتابتونونه د ښارونو د جوړولو په پلان کې علمي مراکزو ته ځانګړې پاملرنه نه سوې وه. د بغداد بیت الحکمه، د قرطبې، غرناطه، اشبیلیه، قراوین او د مصر د ازهر غني کتابتونونه د علمي غنا غوره بیلګې دي. د ښارونو په جوړښت کې روغتونونو ډېر ځای درلودی. د بغداد دمشق روغتونونه مشهوره وه چې د وخت پرمختللي طبي اسانتیاوې درلودې. له غیر مسلمانو ځایونو به خلک دلته د طبابت د زده کړې او د ناروغانو د ناروغۍ لپاره راتلل. حمامونه د حفظ الصحې او پاکۍ دپاره جوړ وه. په ښارو کې رواج درلودی. دا د مسلمانانو د تمدن یوه نښه وه. ترکیه حمامونه همدا اوسه په یورپ کې شهرت لري. په ښارو کې مسافرخانې، په لویو لارو کې رباطونه او د کاروانسرایونو او مسافرخانې او استوګنې ځایونه، اوسایي ځایونه دا ټول په لارو کې موجود وه.
دا د مسلمانانو چې کله ښارونه جوړول کله لارې جوړول د ګر شان په نظر کې نیول. د مسلمانانو ونډه د اوبو په مدیریت کې په تاریخي لحاظ ډېره مهمه وه. مسلمانانو د اوبو مدیریت لپاره پرمختللي سیستمونه او نوښتونه رامنځته کړل چې د کرنې، ښاري ژوند او ټولنیز پرمختګ لپاره ډېر ګټور وو. اسلامي فقهاو د شریعت په رڼا کې د اوبو د سم استعمال او عادلانه ویش لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړل. کاریز یا قنات د اوبو د ویش یو پرمختللی سیستم و چې د زراعتي مځکو لپاره د اوبو برابرولو لپاره په افغانستان او ایران کې رواج و. دا سیستم په وچو سیمو کې وده وکړه. مسلمانانو په خپل وسیع قلمرو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره پرمختللي بندونه او حوضونه جوړ کړل. غزني کې سلطان بند 1000 کاله پخوا جوړ شوی دی. پښتنو کې د شیخ ملي د مځکو د اوبو علمي ویش، میراب سیستم، حقابه نظام تر اوسه په افغانستان کې رواج لري. په اندلس کې د فلاج یا ساقیه سیستم چې اسپانویان یې اوس هم ساقیه بولي د اسلامي تمدن یوه ستره لاسته راوړنه وه. ساقیه سیستم چې په وچو سیمو کې د انجنیرۍ پر اصولو د بندونو او کانالونو په ذریعه د اوبو برابرولو لپاره جوړ شوی و، نه یوازې په خپل وخت کې ګټور و بلکې د اروپایانو لپاره د اوبو مدیریت په پرمختګ کې الهام بخش هم و. حتی نن ورځ په اسپانیا کې ځینې برخې د مسلمانانو دغه جوړ شوي سیستمونو څخه کار اخلي، په ځانګړې توګه په غرناطه او اندلسیا کې. دا د اوبو د ویش یو منظم سیستم و چې هر چا د اوبو له سرچینې څخه مناسبه برخه ترلاسه کوله. دا سیستم د مسلمانانو د تخنیکي پوهې، د اوبو د مدیریت او د هندسې په کار اچولو د مهارتونو یو بیخي شانداره غوره بیلګه وه. دوستانو، د ښارونو په جوړښت او پلان جوړونه کې په اسلامي تمدن کې نه یوازې د اوسیدونکو د عاجلو اړتیاو پوره کولو لپاره ځای و، بلکې د دغه پلان جوړولو کې د ښار په جوړولو کې د عبادت، د ټولنیز نظم، تعلیم و تربیه او اقتصادي پرمختګ د یو پرمختللې ټولنې د یو فعال ماشین د پرزو په توګه اهمیت درلود. دلته پلان ډېر اهمیت درلود. د دوی ښارونه د پرمختګ، نظم او نوښت څرګندې بیلګې وې چې د نورو تمدنونو لپاره الهام بخښونکي ثابت شوه. دوستانو، د کابل ښار اوسنی پخوا 6 لکه نفوس 600,000 اوس 6 میلیونه دی. دا نفوس په طبیعي شکل نه دی زیات شوی. تېره نیمه پیړۍ څه د جنګونو د لاسه کابل ته خلک رامهاجر شوه. دا ځکه دلته د حکومتونو زور نسبتا امن و، ځکه خلک ورته راتله. څه بیا د کار لپاره له اطرافو خلک کابل ته راغله. دا ځکه نعمتونه دلته وه او جنګونه بیا په اطرافو کې. خو ډېر خلک په سیاسي منظور جنګ سالارانو کابل ته راوستي دي. په روس او امریکا پورې تړلو ملیشو مشرانو د خپلو قومي ملیشو په راوستو د کابل ډیموګرافیکه چهره بدلول غوښته. جنګ سالارانو غوښتل له دې لارې پر مرکزي حکومت فشار واچوي او امتیاز واخلي. تاسو وګورئ، کابل پر قومي منطقو وسپېښلی دی چې دا د ښار امن او استقرار ته ځینې وخت کیدای شي خطر شي. په تېر حکومت کې تاسو لیده چې د ځینو قومي ملیشو لنډغرو به د امتیاز لپاره پر ارګور ختل. اوس د ملي وحدت د تامین په منظور د نوي کابل په پروژه کې باید د ملت هغو بېکورو کسانو ته ځای ورکول شي چې د روس او امریکا خلاف د دې پاکې او مقدسې خاورې دفاع کړې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.